إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. الله تعالى فمنګ او تاسو باندې یو لوی احسان دی چې منګ او تاسو د دین په سلسله کې او دینی تربیتی ناسته په سلسله کې منګ او تاسو را جمع کړیو. شیخ الاسلام وی ابن قیم رحمه الله دا دسه زینا او دسه ناسته دا په دنیا کې د جنت باغچی او کله به دا خبرم کوله ویل به چې الله تعالی په دنیا کې د جنت د تلو توفیق ورنکي نو هغه په آخرت کې جنت تلا نرشي. دنیا کې جنت صحیح دا د ذکر حلقې دا د الله د دین مجالس د الله په کور کې ناستل دا په دنیا کې د مؤمن د پاره جنت وي. او اهل علم یو خبره کوي مؤمن انسان چې په داسې مجلس کې څومره خوشحالي دا خوشحالي باغ شانتي لکه مؤمنانو له چې الله په جنت کې څنګه ورکړي. او دا د یو صحیح حدیث نه معلومي کله چې الله چاله شهادت په خپل لار کې ورکي او الله په دین کې څوک شهید شي نو الله دې شهید ته وایي ستا د زړه څه ارمان دی سغواړد. دا حدیث مختلفه طریقو باندې راغله. شهید چې پدې پوي شي چې الله ما په غیر د خپل تمنا د مطالبه د کولو نه پریدي هغه خو الله طبيعه بیا وی الله په جنت کې د سکم یو نعمت ته چې ماته نه ملا ماته خو هر یو نعمت ملاو خو هغه پدې پوي شي چې الله ما د دینه په غیر نه پریدي چې ما نه څه وغواړه نو هغه الله ته یو ناشنا خبره کوي او هغه خبره هغه ته په دنیا کې ملاو شوی. هغه الله ته رسي وي الله زدمنا چې زما سوال او زما تمنا غواړي او ما نه مطالبه کوي نو زما مطالبه ده چې الله زما د روح بیرته زما د بدن ته واپس کړي چې ستا په دین کې بیا ز شهید شي. هغه حدیث کې د بخاری په روایت کې رسي الفاظ راځي لما یرا من الکرامه د دنیا په شهادت کې چې کم خوند او مذهب یې موزي نو هغه مزه وته د جنت د هر نعمت نه اوچته ښکاري. الله دې زمونږ او تاسو د ناسته دغه شان د جنت د هر یو نعمت نه مونږ او تاسو ته خوږه کی او زمونږ او تاسو په زړونو کې د حلاوت د الله پیدا کی. زه تاسو سره نن منګ او تاسو د یو نعمت اقرار ډیر زیات کو داغي متعلق ان شاء الله لګ د اسلام متعلق لګ مذاکره کو ان شاء الله. قرآن کریم کې
که زه داسې ویمه چې ټول قرآن کریم د اسلام متعلق بحث دی چې اسلام په ځان کې پیدا کوي، دا خبره به غلطه نه وي. قرآن کریم کې د ما چې کوم آیات اول تلاوت کړی، په دې آیات کې الله ایمان والا ته وایي، مؤمنانو ته وایي، دا څوک چې دعوه د ایمان کوي دوی ته الله فرمایي د الله نه ویریږئ مؤمنانو، په صحیح طریقه په کامله طریقه د الله نه ویریږئ. او بیا ورته الله وایي ولا تموتن الا وانتم مسلمون. الله وایي مؤمنه د الله نه یریږه، خو پتا د مرګ ناراضي، پتا سو د مرګ ناراضي مگر په حالت د اسلام کې پتا سو مرګ شي. ټول ژوند دې دا سوچ وکا، ټول عمر دې دا سوچ وکا، همیشه لپاره په اسلام کې اوسېږه، او استاد همیشه لپاره سوچ د اسلامي چې مرګ هم د باندې راځي نو په حالت د اسلام کې به د باندې راځي. بلکې منګ او تاسو کو چاته دا پته هر یو ورځ محمد رسول الله فرمای چې هر سار د سوایا چې رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا ورسولا. هر سار دسی الله توایا الله خو زما واستانه خبر دی، خود شکر پته ولې رسوایا یا الله په دې ډیر خوشاله ما چې زما دین اسلام دی، یا الله شکر. هدا د حدیثونو معلومیږي چې مؤمن هر ورځ دا وایي بس الله تینا په دی باندې خوشاله شي او الله ول به مرګم په اسلام راولي. او که تاسو سوچ وکئ حدیث صحیحه کې چې راغلی محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم اسلام په باره کې په قبر کې د اسلام په باره کې به تپوس کی. صحیح حدیثو کې درې سوالونه راغلي، درې سواله، درې تپوسونه. امام بخاری هغه د اسماء روایت ذکر کړی رضی الله تعالی عنها. محمد رسول الله یو ځل نور تور شو او بیا نبی علیہ السلام یو خطبه ورکړه صحابه ته. په هغه خطبه کې محمد رسول الله صحابه ته فرمایلی زما امته انکم تفتنون فی قبورکم مثل او قریبا من فتنة الدجال. پتا سو باندې یو امتحان را روان دی، په هر چا یو امتحان را، دا امتحان دا د دجال د فتنې نه خطرناک امتحان، یا د هغې پشان یا هغې ته نږدې امتحان چې قبر کې انسان کېښودلی شي، هر چاته هغه دوه ملایک راشي او دا درې تپوس اتې کوي چې رب دې څوک دی، وما دینک، او ستا دین څه په دنیا کې. او د دې سړي یعنی د محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې مؤمن انسان چې په دنیا کې ټول ژوند د اسلام موافق تیر کړی، نو محمد رسول الله وی مؤمن او مسلم، یا مؤمن یا مسلم دسی وی چې رب می الله دی او دین می اسلام دی. او د دې سړي په باره کې ویم چې دا خو زمونږ پیغمبر و محمد صلی الله علیه وسلم. مونږ ته واضح دلایل راوړي. په هغه صحیح حدیث کې دا راځي دا سوالونه جوابونه تا د کم ځای نه زده کړي. نو هغه وایي قرأت کتاب الله، ما خو قرآن ویلی او دا په قرآن کې دا خبرې دي، په قرآن کې هم د دې خبرو بیان دی چې زما او ستا اسلام برابر شي، بس د دې اسلام خبره را پکې ټوله. او الله دې نه کړي داسې خلک په دنیا کې چې هغې اسلام صحیح نه پیژندلی او په اسلام باندې صحیح ژوند نه تیر کړی او د اسلام د حقیقت نه ځان نه خبر کړی. نو د هغه نه چې دا درې واړه تپوسونه وشي هغه وایي ها ها لا ادري اقول کما قال الناس. زه په دې خبره نه پوهېږم چې دا زما دین سره زما رب څوک دی او زما پیغمبر دا سړی څوک دی. دا خلکو به یوه خبره کوله، ما به خو د دې خبرې زه د حقیقت او د پوره حال نه نیم خبره. عرض مې دا خبره کوله ورونو چې په دې قبر کې هم زما استانه اول د دې اسلام په باره کې تپوس کیږي. په هغه اولو تپوسونو کې دا یو تپوس دا دی چې ستا په دنیا کې قانون څه و، ستا دین په دنیا کې څه و.
مؤمن انسان وي زما دین په دنیا کې اسلام. او کله چې د قیامت ورځ راشي کافرانو ډیر ارمانونه دي په قران کې الله زې په ذکر کوي. ډیر ارمانونه د کافرانو دي مختلف ارمانونه. د رسول الله د نافرمانی د دې ارمان به کوي چې ولیم نافرمانی کوي اطاعت د رسول مولې نه یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. خو یو لوی ارمان د ټولو کافرانو به د قیامت په ورځ دی. الله په قران کې فرمایي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الله وی دا کافران به ډیر ارمان کوي د دې خبره ارمان دی چې موږ مسلمانان یو. د دې شی ارمان به څوک نه کی چې زما په دنیا کې زمکه ولې نه و، زما په دنیا کې کاروبار ولې نه و. د کافرانو سره غټ ارمان صرف د دې خبره ارمان به وسی چې لو کانوا مسلمین ذرهم یاکلوا ويتمتعوا. الله وی دا زناور دی په دنیا کې په دې خبره نه پیږي چې د اسلام څومره لوی قدر دی او څومره لوی مقام. او کومنګا قرآن وګورو او یا احادیث ته محمد رسول الله منګه وګورو قرآن کې د دې خبره ډیر زیات دعوت ځان کې د اسلام صفت پیدا کی ځان کې صحیح اسلام مسلمانی په ځان کې پیدا کی. قرآن کریم کې د آیاتونه چې ګوري زی په زی باندې الله فرمایي کله څه وایي دا ما چې مخ کې اول آیات ولس دی کې اول د څه وایي چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. د ایمان والا د الله نه ویریږي پسې او تابانی دی مرګ ناراضي مگر په حالت د اسلام. د دې آیات او دې ته نږدې یو بل آیات په قران کریم کې دقه سورته بقره کې مخکې یو بل آیات الله ذکر کوي چې اسلام څه ته وایي فمن يؤمن بالله الله مني ويكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. اسلام دی خبره ته وایي چې د الله نه سوا چې څومره قوانین کفري دي د دې ټولو خلاف وکړه بس او د الله چې کوم دین دی او الله چې کوم قانون راوړي او الله چې کوم خبرې راوړي په دې باندې ایمان دا خبره را ټینګول دیتا په دې حال کې و پتا باندې به د اسلام په حالت کې مرګ راځي. امام بخاری هغه روایت راوړی دی ناشنا روایت. قیس یو تابعی دی قیس ابن زید رحمه الله دوی په جمعات کې ناستو ما یو سړی راغی او په دې مخ باندې په دې شکل باندې په دې صورت باندې اثر الخشوع د عاجزۍ نښې په دې مخ باندې راغی مونږ چې وکړو نو دې ټولو خلکو ویل دا سړی ویل جنتی دی ویل هر چا د دې په باره کې خبره کوله دا جنتی دا قیس وی چې کله دا پاسېدو زه پسې ورغلم وی ما ورته ویلې چې د ټولو ملګرو دې ویلې چې ته جنتي ما ویلې چې زه نه معلومات وکړم چې تا ته ولې خلک جنتي وایي. وی هغه دا سړی چې و د حدیث نه وروسته معلومیږي دا عبدالله ابن سلام و دا یهودي مسلمان شوی وی ما ته ویلې چېرې یو چا دپاره داسې خبره نه ده پکار چې هغه دته پته نه یو ځنې خبره وکړي خو دا زما ملګري چې ما ته جنتي وایي که نه د دې یوه وجه ده ما د محمد رسول الله په زمانه کې یو خوب ولیدو خوب مې دا ولیدو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې زه په یو باغیچه کې یم او ډېره مزېداره باغیچه هر قسم ګلونه هر قسم چمنونه پکې دي ډېر مزېداره باغیچه او د دې باغیچې په دې مینځ کې یو عمود ده یو ستنه ده بره اسمان ته ختلې
وی کله چې زه دې باغچه کې ومه نو ما ته چا ویلې چې خیجه په دې ستنه باندې پورته خیجه. وی زه د ختلو وس مې نه و نو یو خادم راغی د شا له طرف نه او زه مالې د شا له طرف نه مدد یې ما سره وکړو. زه یې پورته کړم داسې زه په دې ستن ختلم چې بره د دې ستنې په سر کې یو مضبوطه کړۍ وه. وی ما دې کړۍ ته چې لاس وراچاو زه چې رایښ شومه زما په دې لاس کې د کړۍ آثار و هغه کومه عروه چې وه زما په دې لاس کې نښې وې. چې سار رالم او ما رسول الله ته دا خوب وه صلی الله علیه وسلم. نبی صلی الله علیه وسلم ما ته ویلې ډېر عجیبه خبره راته وکړه. دا خوب دی ویل ډېر مزیدار دی. اما الروضه فروضة الاسلام، دا باغیچه دا د اسلام باغیچه ده. بس چې خوب دی داسې ولیدو چې په یو مزیداره باغیچه کې او هر قسم ګلونه دا اسلام دی که نه. بس د اسلام هر یو دا خبره صحیح ده چې ارکان یې 5 دي. بني الاسلام علی 5، اسلام په 5 ارکانو جوړ دی. دا خبره صحیح ده په خپل ځای، خو په اسلام کې یوازې را 5 ګلونه نه دي روه. اسلام دا څومره چې څومره د ښایست خبرې دي دا ټولې په اسلام کې الله را جمع کوي. وی دا روضه چې دا اما الروضه نو تلک الروضه الاسلام، دا روضه چې و دا د اسلام باغیچه وه. او دا ستنه چې پورته ختلې او تا چې الله ته رسوي که نه. واما العمود فعمود الاسلام، او دا ستنه سیده دام د اسلام ستن دا یاد ساته چې بره جنت ته رسي او د الله خواته دې رسي. دا به په دې ستنه باندې ځان رسي. او دا کړۍ چې وه په عروة الوثقا، دا خو هغه کړۍ ده چې الله په سورت بقره کې داسې وایي چې مۍ په مۍ یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها. والله دا دې مضبوطه کړۍ دغه ده. او دا خوشخبري راته راکړه چې د دې اسلام په باغیچه او د دې اسلام په ستنه پسې ټول عمر نښتی که نه نو انت علی الاسلام حتی تموته، ته به خامخا په اسلامي تر مرګه پورې. زما مقصد څه خبرې ته سوچ کوي ورونو. ټول عمر دې داسې ژوند تیر کا، ټوله خبره دې داسې هر وخت کې ستا پروګرام د اسلام سره یې. بس نو چې ما او تا داسې کار کوو چې زما او ستا ټول عمر د اسلام سره تعلق وي نو مرګ به هم را باندې په څه کې راځي انشاءالله، مرګ به هم را باندې په اسلام کې راځي. او دا د هر یو نبی به چې دعا هم کوله داسې به ویلې توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یوسف علیہ السلام له الله هر یو نعمت ورکړی، بچی ول الله ورکړی وه. ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض. دا دعای کړي وه خو په دعا کې اهم دعا دا وه چې یا الله توفني مسلما والحقني بالصالحين. یا الله چې په ما مرګ راولي نو د اسلام په حالت کې را باندې مرګ راولي. پیغمبر هم د دې سوال کوي. او د انسان کمال دی ورونو چې د انسان سا په حالت د اسلام کې وځي. بس د لوی کمال دی چې الله تعالی دې د هر مسلمان نصیب کړي. محمد رسول الله چې دا څومره ژوند تیر کړی، څومره محنت یې چې کړی او د دې خبرې دعوت یې ورکاو، د دې خبرې چې اسلام بلې خبرې طرف ته دعوت نه و د رسول الله. امام بخاری چې هغه صحیح روایت راوړی، صحیح حدیث یې راوړی، باب کیف کان بدء الوحی په اول کې راوړی. په هغه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هرقل ته یو خط لیکلی او په هغه خط کې محمد رسول الله چې د هرقل ته لیکلی نو خط کې ورته اول د آیات لیکلی چې یا اهل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم. یو اتفاقی خبر را راشي چې زمونږ او ستاسو د ټولو په خبره کې اتفاق.
چې د الله نه سوا به د بل چا بندگی نه کوو ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. خو بیا وایي که تاسو دا خبره نه منئ دا دعوت ولا ورکړه د دې خبرې که څوک یې نه مني داسې ورته ووایه موږ خو مسلمانان یو که ته یې راسه منې او که نه منې. دا خط چې کله دا آیات چې کله سر ته ورسیږي محمد رسول الله پکې هرقل ته اولنې ټکی دا لیکلی چې ای هرقله زه درته اولنې دعوت دا در کوم فإني ادعوك بدعاية الاسلام زه دله دا دعوت در کوم تا ته د اسلام دعوت در کوم. رسول الله ورته داسې نه ویله چې زه څه شي دعوت در کوم ویل زه تا ته د اسلام دعوت در کوم. ما بل ورځ درس کې ملګرو ته یو خبره کوله مال دا مجالس چې کنه دا د خیر مجالس محمد رسول الله یو ځل راغی صلی الله علیه وسلم صحابي ورته ویلو اتبان ابن مالک هغه ورته ویل د الله رسوله ویل زمون کر لګ راشه زمون په جمهور کې په یو ځای کې منځو کې هغه ځای نه بس د مانځه ځای جوړ نو هغه ځای کې چې کله خلک خبر شو چې محمد رسول الله راغلی صلی الله علیه وسلم د محلې ټول خلک راغی چې رسول الله دې کور ته راغلی صلی الله علیه وسلم. یو صحابي پکې و مالک ابن دخشن هغه نه راغلی نو هغه تپوس یې وشو لکه دی ولې نه دی راغلی نو هغه ویل خلکو ویل ځنې چا پکې ویل منافق دی ځکه نه دی راغلی. دغه حدیث کې علما یو خبره کوي چې کله یو د دین یو د اسلام مجلس وي او ته ولا بې وجې نه ورځې داسې کار ته به صحابه و منافقت والک. زمونږ سره یو عالم په درس کې ناستو ما ته وایي د دې نه داسې معلومیږي دا خبره یې وکړه چې یاره د دین کم یو عالم راشي او څوک د دین یوه خبره کوي په کار چې ملګري ټول ورشي دا ښه کار نه دی چې څوک غیر حاضري. نو ما ورته ویل او مال دا خبره بیخي صحیح ده خو چې شر دا دی چې په دې دعوتونو کې د اسلام دعوت وي د مسلمانۍ دعوت وي د ډلې دعوت نه وي د شخص پرستۍ دعوت نه وي د خپلو صفتونو دعوت نه وي چې خلکو په ذهن کې د الله او د رسول خبره چې دې ته اسلام وي که دې ته ایمان وي که دې ته دین وي د دې خبرې دعوت وي دا خبره یاد ساته په دنیا کې چې چېرته داسې مجلس ګورې د دې نه مه وروسته کېږه ګورې. خو ډېر خفګان داسې دی چې کله خلق داسې د پروګرامونه چې څومره وي نو دا سوچ بدای دا یو دینی پروګرام هغه کې به بیا یو تنظیم طرف ته دعوت وي یو ډلې طرف ته دعوت وي یو شخص پرستۍ طرف ته به دعوت وي یو سړی به د باندې خپل ځان به کوي معرفي کوي چې زه څوک یم هلک. عرض مې دا خبره کوله د محمد رسول الله ټول دعوت چې و ټول دعوت یې دا یې ژوند و چې دا خلک به څرنګې مسلمانان شي د دې خبرې هر وخت کې به په دې خبره پسې ګرځېدو. بس امام بخاري هغه صحیح حدیث راوړی او دا خبر یاد ساته چې الله دله د صحیح اسلام توفیق درکړي که نه د صحیح اسلام د صحیح ایمان بس تا په دنیا کې هم کامیاب شي او په آخرت کې هم کامیاب وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه لګلي چرته د یو قبیله مشر یو لوی مشر ملک خان سمامه نوم سمامه ابن وصال دای چې کله ونیو رای وستو په جمعات کې مسجد نبوي چې کوم استنه و په دې پسې وتاړو او دا به رسول الله چې دا خلق لېږل د جهاد مقصد هم دا دی چې خلق د الله په دین کې داخل شي او په صحیح اسلام کې خلق داخل شي. نو دا کافر و په هغه وخت کې چې دا یې راوستو سار چې شو نبی علیہ السلام یې خواله راغی نبی علیہ السلام ورته وایي ما عندک یا سمامه سمامه څه دي هغه غیرتی کافرو سم کلک کافرو داسې طریقه باندې اسلام نه قبلاو په داسې طریقه باندې چې په جیل کې راغلی منو ځکه به اوس خبره ومنم. نبی علیہ السلام ورته وایي څه دي سمامه هغه وایي زما جواب اوري نو جواب داري ان تقتل زاد من کما وجني زما د سینه را چې زله بری پیښ شي زه د ملک د علاقې ملک خان سړی ما
ستا شفا د سینې به پې وشي که وجنې مې وینې والا یم مانه زما ښه قدرمنده یینه ده. او بیا نبی علیه السلام ته وایي چې که زما نه پیسې غواړي نو سل څومره فدیه چې نانه غواړي څومره روپۍ چې نانه غواړي بس پیسې به دله درکړم ټولې. او که وان تمنن تمنن علی شاکر او که ما سره احسان کې نو ما سره چې احسان کې نو زه ستا د احسان قدر هم کوم. داسې بې قدره سړی نه یم. بې احسان معنی نه ده که ما بې پیسو ازادې نو زه ستا د پیسو ستا د دې خبرې قدر کوم. احسان دې منم زما سبقه ځکه زه دې په قبضه کې راغلی یم چې څه راسه کوې هغه راسه شی کوئ. خو په مسجد نبوي کې د اسلام دعوت و بس ټول عمر به د اسلام دعوت. یوه ورځ یې تېره کړه سبا له بیا نبي علیه السلام راغی خواله ثمامه بیا څه دي هغه بیرته مکه زړه جواب کوي. غیرتي سړی دی سر. درېیمه شپه چې تېره شوه درېیمه شپه رسول الله بیا راغی ثمامه څه دي هغه بیا مکه خبره کوي. خدا یو خبره وه چې په جومات د رسول الله کې مسجد نبوي کې به څه ټول عمر به د اسلام دعوت. نبی علیہ السلام صحابه ورته ویل اطلقوا ثمامه آزاد یې کوي. ویل آزاد یې نو چې کله آزاد کو او دا خبره د جهاد مقصد دا نه دی چې د خلکو د کافرانو یینې دې صرف توی شي. د جهاد مقصد دا دی چې خلکو ته اسلام الله نصیب کی بس او د دې خلکو په دې زړونو کې الله اسلام واقعي. چې څنګه آزاد کو غیرتي سړی ولاړ خواته یو باغ و په هغه کې غسل وکړه او بیرته راغی جومات او په زوره باندې ویلې چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. کلمې ویله ډېره خوندوره کلمې وه. نبی علیہ السلام ته وایي د الله پیغمبره مخکې په مخ د ځمکه باندې د ټولو نه بدترین مخ چې ما ته وکنه دا ما ته ستا مخ ما ته بدترین ښکاري. نعوذ بالله من ذلک. ستا کلی م راته د ټولو نه زما د ټولو نه ستا کلی ډېر بدې شو. خو اوس الله داسې عجیبه زما زړه ته چې الله اسلام کوز کو د الله نبي زما په زړه کې د ټولو نه ستا چې څومره مینه الله ستا دا مخ چې ما ته څومره ښکلی ښکارېږي دومره ما ته بل مخ نه ښکاري او څومره چې راته ستا کلی بهترین داسې راته بل کلی نه ښکاري. خدا خبره اوسه یاد ساته. ویل رسول الله ته ویل د الله رسوله عمرې په نیت راوتی وم او ستا اسونو والا ونیولم ستا صحابه ونیولم. نبی علیہ السلام ویل لاړ شه عمرې له عمره دې سر ته ورسوه. او دا خبر یاد ساتئ کافر دې ته نه وایي او نه مشرک دې ته وایي چې ګنې هغه عمرې نه کوي او یا منځونه نه کوي یا روجې نه نیسي او یا دا ټول کارونه کوي خو په هغه کې صحیح اسلام نه په هغه کې وایي چې هغه اسلام څه ته وایي که نه هغه پکې نه وي هغه پوره. چې مکې ته کله لاړ نو خلکو ته د واره صدا یو خبره وکړه ویل اسبوته یا ثمامه تخې م ویل واړولې سوابي شو ویل. او دا اوس هم داسې یو خبره چې څوک دا د خلکو یو اصطلاح ده چې کله څوک صحیح قرآن او حدیث ومني نو خلکو ته وابي وایي یا څوک ته صحابي وایي دا د خلکو اصطلاح ده. هغه ورته یو ناشنا خبره کوي وایي ما اسبوتو ولکني اسلمتو صحابي شوی نه یم مسلمان شوم. دا مخکې څه دین چې صحیح اسلام په شان ته دین چې دی بل کم دین دی دې مخکې ته دین نه وایي صحابي شوی نه یم صحیح په اسلام باندې. خو یو غیرتي سړی ویل دا اوسه پورې به مې له غنم رالیږل خو ویل د یمامې نه به د نن وروسته یوه دانه د غنمو مو نور راج نه شي چې څو پورې رسول الله نه ویلي صلی الله علیه وسلم. عرض مې دا خبره کوله د نبی علیہ السلام د ټول صحابي بلا علي رضی الله تعالی عنہ ته چې کله د خیبر ورځ وه د خیبر جنګ و جنډې وله ورکړه په لاس کې او نبی علیہ السلام ورته وایي یو ناشنا خبر ورته ورکړي زما صحابي ورځې به پې علي ته وایي جنګ له به ورځې خو د ټولو نه اول دعوت د اسلام ورکه ګورې اول به د دې خبرې ولې دعوت به د دې خبرې اول ځکه ورکې لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. کله ستا په وجه د اسلام یو سړي ته هدایت وکړي دا ستا دپاره د سرو سرو کارونه بهتره
مهنت بدا کې ستا به د ژوند ستا به د جهاد ستا به د ټول عمر دا سوچي چې الله زما په وجه یو چاته د اسلام نصیب کې او په صحیح اسلام باندې څوک روان شي. عامر ابن العاص دا د محمد رسول الله صحابي رضی الله تعالی او ډیر غیرتی او بهادر صحابي. سای چې کله خطله د ساده خطلو په وخت کې دیوال طرف ته رسې مخ واړاو او په جړا شو. جړلې زوی خواته وناستو ویل بابا ولې جاړې؟ تا ته محمد رسول الله په دنیا کې د جنت زیری نه درکړی. بابا ولې جاړې؟ تا ته خو نبی علیہ السلام په دنیا کې ویلو چې ته جنتی. مخې بیرته داسې راواړه ویل بچیا زه چې جاړم یو خبرې د وجې نه ویل بچیا په ما باندې 3 حالات په ژوند کې رال 3 حالات. یو حال په ما باندې داسې په ژوند کې راغلی دی چې زه چې ومه زما په زړه کې د ټولو نه مبغوز مخ چې و د محمد رسول الله مخ صلی الله علیه وسلم. او زما دا سوچو که چرې الله ما په ده باندې قادر کړي او زما د مرګ وس په ده باندې شوی وی نو ما وجو. خو که په دې حال کې زه د دنیا نه تللی وی بچیا زه به اور والا وی. دا یو حال په ما داسې تېر شو. خو یو حال بیا دویم چې کله زه الله زما فلما وقع الله الاسلام فی قلبی چې الله زما په زړه کې د اسلام قدر پیدا کو د اسلام عزت یې زما په زړه کې پیدا کو نو زه رالم د رسول الله خواته. نو ما ورته ویل چې د الله رسوله لاس دې راوږد کا لاس دې کولاو کا بیعت دپاره. وی ما بیرته لاس راکړو. ما ته نبی علیہ السلام ویل ولې عمره لاس دې ولې بیرته شاته راکړو؟ وی ما ورته ویل د الله رسوله زه مسلمانېږم خو یو شرط لګوم. شرط مې دا دی. ویل څه شرط لګې؟ شرط مې دا دی چې زما د اسلام په وجه الله ما ته مخکني ټول ګناهونه معاف کړي. نبی علیہ السلام ورته ډېره خوږه خبره کوي ډېره مزیداره خبره کوي. یا عمره تا ته دا پته نه اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله. په اسلام کې یو کمال دا دی چې تا مخکې هر څومره ګناهونه کړي هغه به دې ټول ختم کړي بس. او دا یې مته ویلي چې وان الهجرة تهدم ما كان قبله. هجرت کې هم دا قانون دی او په حج کې هم دا قانون دی وان الحج يهدم ما كان قبله. وای ما چې د نبی علیہ السلام سره بیعت وکړو په اسلام مې ورسره بیعت وکړو. زما په دې زړه کې د رسول الله داسې مینه ولیدله او ما ته دا د الله د رسول دومره قدرمن ښکارېدو دومره عزتمن. ما به د ډېر مینې د رسول الله د وجې نه رسول الله ته مخامخ نشو کتلی. وای که زما نه څوک دا تپوس وکړي د رسول الله چې د رسول الله سترګې څنګه وي د رسول الله پوزه څنګه وه زه یې ورته نشم بیانولی. ما به د ډېر قدر د رسول الله د وجې نه مخامخ سترګې مې ته چېرته نه دي ډکې کړي د رسول الله چېرته مې په ډکو سترګو رسول الله ته نه دي کتلي. خو بچیا دغه حال کې که زه مړ ویل بچیا نو زه به جنتي وی ځکه چې دغه حال اسلام خو د انسان ټول ګناهونه ختموي. خو ویل بچیا څه حال را باندې وروسته داسې راغی چې موږ ته څه مشریانې میلاو شي او پته نه لګي چې هغه دې مشرۍ کې پته نه لګي زموږ نه دې مشري چې را کنه دا مشري دا خبرې چې چاله څه نه څه واک په لاس کې ورغلی که نه والله دا خبره ډېره خطرناکه. حدیث کې راغلی دي چې دا په دنیا کې خو خلکو سره ډېره مینه کوي خو په قیامت کې دا یو لوی شرم دی دا مشري. که وړوکې شي خیانت دې کلی او دا خبر یاد ساته داسې مه وایه چې ګنې زه به ستا نه به الله د دې قوم او د دې ملک او د هر چا د وړې نبی علیہ السلام وایي په تاسو کې هر یو مشر او د هر یو مشر نه به د خپل کشر رعیت د هر شي تپوس کړي. اصغاث احلام وذل زائل ان اللبیب بمثلها لا يخدع. دا مشریان نه دي دا خو هسې د سوری او د خوب لیدلی چې څوک عقلمن شی سړی هغه چرته مشریان نه غواړي هغه چاته داسې نه وایي چې ما پاس کا هغه وایي چې ما په قلاره پرېږدوه بلکې هغه د دې مشرۍ نه عمر رضی الله تعالی عنه زوی و عبدالله ابن عمر نوم یې عثمان ورته ویل رضی الله تعالی عنه ویلې عبدالله ابن قاضي شه ته ویل
هغه ویل اعوذ بالله په الله پناه غواړم چې ما چرته قاضي نه کی. لکه ویل ولی ویل بس مشریانو د قضاوتونو د مشریانو نه میوه ساته. ویل ځکه چې که زه مسله کې داسې مسله ده چې که د مسله کې خطا شم چا نه به تپوس. عثمان ورته ویل صحیح ده تا به نه قاضي کوم خو دا خبره بل چاته ونه کړي چې دی مشري قضاوت نه کړي تیم نه کړي. صحابه به د دې خبرې نه ځان ساتو او نبی دا خبره په خپل ځای ده خو زما خبره رسې وروره سوچ به دې صحیح ټول عمر به دې دا فکري همیشه به دې دا سوچي چې زما دین اسلام طرف ته به دې سوچي د اسلام فکر به دې بس او دا خبره یاد ساتل غواړي که زما استاد قانون د اسلام نه کنه او زما استاد دین د اسلام نه کنه. الله په قرآن کې رسې فرمایي ان الدین عند الله الاسلام. الله وی د الله په نسبت باندې قابل قبول صحیح دین مقبول دین مرضی صرف اسلام دی. ګور الله یو قانون هم نه مني او د الله په نسبت باندې یو قانون هم قابل قبول نه لري چې سو پورې په انسان کې اسلام نه بس. خو یو ناشنا خبره ناشنا د سره وروړه چې که زما استاد قانون د اسلام نه کنه قانون زما استاد دین د اسلام نه کنه کما او تا نیک اعمال کو کنه زما استاد نیک اعمال ګور الله نه قبلې دا خبر یاد سات کو بډې عبادتونه بکو. خو الله دا په قران دا دسي مسالم نه ده چې ګنې یو مولا یو شانته یو بل. الله په قران کې وایي ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. الله وی څوک چې د اسلام نه علاوه بل قانون لټي د اسلام قانون ته سر غاړه نګدي فلن يقبل منه ستا یو عمل هم الله به نه قبل یو عمل هم نه قبليږي او د په آخرت کې تاوان. کمنګ سوچو کو په دې وسه کې دین اسلام د مذهب په حیثیت ډیر خلق مني. اسلام خلق د مذهب په حیثیت مني. اسلام د مذهب په حیثیت معنا ده چې مونږ کوا روزه نیسه زکات ورکوا دا په حیثیت خلق مني. خو اسلام چا د قانون په حیثیت باندې لاله وسه پورې په دنیا کې په ټوله دنیا کې اسلام د قانون په حیثیت چا نه مني. تاسو چې سورۃ مائده کې کو فکر کړئ چې کله اخیری آیاتونه چې را نازلېدل او نبی له صلوات و سلام اخیرنی وحی وي نو اخیرنی وحی رسوا چې تاسو ټول مسلمانانو به کم قانوني ټول الله په قران کې وایي. الله خپل نبی ته وایي وایا اليوم اکملت لكم دینکم دین پورش خو یاد ساته ورزیت لکم الاسلام دینا دین اسلام د قانون په حیثیت باندې الله موږ له غوړه کوي. زمونږ به بل قانون نه سوا د اسلام. او دا مخکې خبره چې ما وکړه چې اسلام چا د قانون په لحاظ نه منلې نه د ملک داسې یو دنیا کې داسې یو ملک شته چې اسلامي قانون پکې چلی نه داسې یو وطن شته نه داسې یو کلی شته که سړی سوچ وکړو په دعوه د اسلام باندې په صرف دعوه د اسلام باندې کار نه کیږي. لکه به سوچ وکړو لکه اسانه خبره به وکړو ته دې ټوله دنیا کې وګوره چې په کوم ځای کې نن یو چا بدکاري کړې ده او د پاسه په حد جاری شوی دی او په کاڼي وشتلې. تاسو ټوله دنیا کې سوچ وکړئ یا کم یو چا زنا کړی ده او سل دوري ولا ورکړی شي یا کم یو انسان دی چې لاس غلای کړی ده او لاس ته پرې کړی شوی یا کم یو په دنیا کې داسې یو قانون دنیا کې داسې یو ځای چې یو څوک ظلمن څوک قتل کی او دین اسلام یې منلی او د پاسه پیدا ظالم د پاسه قتل کی. ته ټوله دنیا کې سوچ وکړه دا خبره ډیره خفګان خبره کله دسی اسلام وې کنه دا دسی اسلام چې صرف مونږ دا والله کنه نه په امریکا کې تا تاسو کوئی نه په چین کې تا تاسو وای نه په روس کې تا تاسو کوئی دا دسی اسلام دی باندې په یو ځای کې پابندي نه. خو کافر تعالی اسلام دا نشي برداشت کولای چې تعالی د اسلام د قانون په حیثیت ومني هغه دا چرته برداشت نشي کولای.
هغه ته دا پته ده که دا اسلام چا د قانون په حیثیت باندې ومنه والله داسې امن به راشي په دنیا کې، داسې خوشحالي به راشي، داسې اطمینان به راشي. هسې تاسو سوچ وکئ که د یو غل نه مثلا نن لاس پرې کړی شو، دا دې په بازار کې لټکاو ځوړندې کو مثلا، ته به د دنیا ته سوچ وکړه چې ته به ستا سامان به په دې بار لاره کې پروت وي خو څوک به له ګوتې ورنوړي، څوک به دې روپۍ د سر راپورته نه کړي. او چې یو ظالم نه سر پرې کړي سړی د مظلوم په خلاف د هغه په مدد کې، نو ته سوچ وکړه بیا به څوک یو مسلمان ته چېرته د یو مسلمان سره به ظلم وکړي. خو خبره داسې ده چې هر چا ته پته ده چې په اسلام باندې په یو ځای کې هر ځای کې ټول ظلم، هر ځای کې ډاکوان، هر ځای کې غله. داسې یو مشهور متل و پخوا یو شعر کې به ویل یہ جو کہتا ہے کہ وطن کو سنواریں گے ہم ان سے پوچھا دو کہ وطن کو اجاڑا ہے کس نے. دا چې وایي چې وطن به ښایسته کو دا به وکړه، دا خلک چې وایي دا موږ لرانې ولي، دا ټول په اسلام کې د دې ټولو حقیقت چې واخلي دا ټول د اسلام سره هیڅ موافقت د دې خلکو نشته. او دا یوازې داسې نه ده، په علاقه کې دې سوچ وکړه، په علاقه کې خپل قوانین شته د اسلام په خلاف باندې. زمونږ علاقه کې به پخوا چې چا مړی وکړو د علاقې خلک به راجمع شو نو کور به یې ولوز. دا خبره ده، دا اسلام دی. دا په اسلام کې دا شته چې ته داسې کار وکړه چې څوک قتل وکړي نو راشه کور ولوسه. دا په کوم اوس خو هغه خبرې هم ختمې شوي دي، اوس خو ظالم چې څه کوي حق کوي. او دا خبره یاد ساتئ چې کله ما او ته اسلام د قانون په لحاظ سره نه منو کنه، دا خبره یاد ساته، نو په قبر کې د اسلام د عبادت او د مذهب په لحاظ سره تپوس نه کیږي، بلکې داسې تپوس کیږي چې وما دینک ستا دین یعنی قانون دی په دنیا کې سو. نو مسلمان به وایي چې هغه څوک چې د دین اسلام د لاندې قانون اسلام د لاندې ژوند تیر کړی که. او دا یوازې داسې خبره نه لرو، دا دین د اسلام چا د قانون په لحاظ سره په دې کور کې هم نه منلی. والله ډېر خبره هم داسې په قرآن کې دا قانون دی د الله چې الله تعالی په قرآن کې وایي چې چا کور ته ورځې نو اجازت به غواړي. دا په قرآن کې که سړی د حدیثو نه معلومیږي چې سړی د خپلې مور کره مرضي که نه اجازت به غواړي 3 ځل چې ابۍ اجازه شته دی درځمه. هسې د دې ځان ته به ولوم ټول حاضرین د هر څوک داسې سوچ وکړي چې په دې قانون باندې موږ په کوم ځای کې عمل کوو. دا خو په قرآن کې دي. الله په قرآن کې داسې وایي یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، پردي کور ته به نه ځې په غیر ستا د کور نه تر دې پورې چې اجازت ترې نه حاصل کړې. پخوا یو متل و یو مثال و یو خبره وه، متل داسې و مثال داسې و. یو سړی وایي چا ته ویلي چې ما له په دې املا باندې زمری جوړ کړه. نو هغه ورته ویلي چې صحیح جوړوم، ستنې پخوا به کو ستاسو فکر و په دې ستنه باندې به دا داغونه خالونه هم لګول او داسې ګلونه به هم په خلکو کول. نو هغه وله ستن راخیستې ده، نو په دې املا باندې داسې یو ځل چې داسې وار ورکوي داسې یو څو ځل. نو هغه دا کوم ځای ول جوړې زمري له ویل دا وله لکۍ جوړوم، ویل دا ته ویل دا پکې مه جوړه. بیا بل ځای له ټک ورکوي داسې ویل دا وله کوم جوړ، دا وله غوږونه جوړم، دا وله کوم ځای جوړه، دا موله مه جوړه. اخر ته هغه سړي ویلي چې داسې زمری خو ما نه دی لیدلی چې نه لکۍ وي نه پوزه وي نه غوږونه، دا کم لکۍ دا کم زمری دی. زما مقصد دا دی داسې کوم اسلام دی وروره چې ما ورته یې دعوه کوو چې قانون دی پکې د قرآن او حدیث موافق نه وي او نور خبره د قرآن حدیث موافق نه وي او صرف په دې باندې بس غټ فخر کوو چې ما او تا مسلمانان یو. بس الله په قرآن کې یو خبره کوي ډېره ناشنا خبره کوي. الله وایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ید ایمان والاو په ټول اسلام کې ننوځئ، مکمل اسلام کې ځان. ستا قانون به د اسلامي، ستا معاشیات به د اسلامي، ستا معاشرت به د اسلامي، ستا تجارت به د اسلامي، ستا عبادت به د اسلامي، ستا ټول عمر به، ستا هر څه ناسته ټول مکمل به په اسلام کې ځان داخل. الله داسې نه دی ویلي چې یو حصه د اسلام منه او بله مه منه. ځینې چاته چې یو خبره وکړي ځینې ملګرو ته هلکه ستا دا شکل اسلام سره ول نه دی برابر، ستا په کور کې ستا ښځه ستر یا ته د خپل لسان ته ستا ښځه ولې ستر نه کوي، حیا ولې نه کوي؟
نو ډیر خلک پکې ځنې چاته چې تا پنسي تخکته ولې راکاږي مړه وي داسې خبره ده چې دا وړې وړې خبرې دي د دې خبرو داسې خبرې خلک کوي دا یوه خبره یاد ساتئ اسلام کې الله موږ ته داسې نه دي ویلي چې یوه خبرې له زور ورکړه ټول مکمل به په مکمل اسلام کې داخلېدل غواړي تاسو ته یو مثال ښیم مثلا دا ګاړی دی مثلا ګاړی د 10 لک روپۍ خو په دې ګاړي کې چې دا کم ټیرونه دي د ټیرونو کې چې کومه هوا ولیږي مثلا د 10 روپو لیږي خو چې د 10 روپو هوا پکې نه په دې ګاړي کې دا خبر یاد ساته دا قیمتي ګاړی به خدا تعالی داسې خبره مه کوه د اسلام هرې خبرې ته وګوره ځان ته وګوره کور ته دې وګوره ملک ته دې وګوره هر یو دا سوچ وکړه چې په دې ټوله دنیا کې به د اسلام دا محنت څومره زیات شي د دې خبرې لږ سوچ وکړه یو عرب عالم ډېره ناشنا خبره یې کوله یو ځای کې کراچۍ ته راغلی تقریر یې کاوه په تقریر کې عرب داسې خوږې خبرې کوي ډېر مزدار نو هغه وایي د دې زمانې دا مسلمانان چې دي که نه دا د دې زمانې مسلمان دیو رجل داخل رجل خارج د دیو دا یو وخت په اسلام کې دا او دا یو وخت په څوک وي څوک خلک خپه کیږي څوک د قام قبیلې څوک د چا ده څوک د چا نه مجبوره څوک د چا نه چا یو خبره د دین منلي چا بله خبره یو وخت په اسلام کې او یو وخت په د اسلام نه باري یار څوک وي په دې ملک چا په اسلام عمل کوي داسې خبرې پکې خلک نو هغه یو خبره کوله ویل فسددنا الطریق لغیر المسلم منګ دین هم نهاده مسلمانانو د کافرانو ته لار د اسلام بنده کړې ده هغه کافران داسې خبره کوي چې اسلام دې ته وایي زه یو خبره کوم خلک یو خبره کوي بار وایي بار دا مشهوره چې دا دوکه چې ده دا وایي په اسلام کې وایي مسلمانان دا دوکه کوي خلک وایي بار دا وایي چې بار ملکونو کې وایي خلک وایي داسې مشهوره شوې ده چې دروغ چې وایي مسلمانان وایي داسې خبره خلک کوي او خلک وایي چې کم خیانتونه چې کوي دا ټول مسلمان دا ولې داسې د اسلام دومره بدنام شو منګ اسلام صحیح سي پورې منلې څه پورې نه دی منلې خبره مې داسې کوله دا خبره موضوع لږه اوږده ده خو وروره داسې یو چل کول غواړي یو حدیث ویم او خبره ختموم بس اذان ټیم دی چې کله د قیامت ورځ راشي که نه زما او ستا هر یو عمل الله ته پیش کېږي که نه هر یو عمل مونځ به راشي روژه به راشي زکات به راشي حج به راشي او دې هر یو عمل ته به الله وایي ته په خپل ځای ښه عمل خدا انسان زما مونځ روژه ګورې وړوکی عمل نه دی دا د اسلام ستن ده خو ټول اسلام نه دی روژه هم داسې ده حج هم داسې وی الله به دې هر یو عمل ته وایي چې ته ښه عمل وي خو دا سړی زما د عذاب نه نشي خلاصولی په هغه حدیث کې یو ناشنا ټکی راځي ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام رستب إسلام راشي الله تبوي يا الله ستانم سلام دے زمانم اسلام دے وی الله بوتوي بكل يوم أنجي وبكل يوم آخذ چې اسلام چا سم منلې وي نن با عقل نجات او چې چا سم نه وي ما عقل خړې بنن راګيريږي بس الله دې زما او ستا په زړه کې د اسلام صحیح حقیقت نه باسي او الله دې ما او تا د دنیا نه په حالت د اسلام کې بوزي دا اسلام چې د آدم علیه السلام نه والا تر محمد رسول الله پورې کم دین دی او ټول خلکو او ټول دا مقبول دی دغه اسلام حقیقت دی الله زما او ستا په زړه کې نه باسي او الله دې زما او ستا د ناسته د الله د رضا ذریعہ وګرځي واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين That is simple.